السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلمانانو په خپل دین فخر وکړئ، په خپل دین پورې لاسونه ونیسئ. زموږ دین حق دین دی. ټوله کفار په دغه پوهیږي چې دغه دین حق دی، مګر هغه د دوی دننه عداوت چې زموږ سره یې لري، د اسلام سره یې لري، په دغه باندې اقرار او اعتراف نه کوي. تاسو وګورئ، دا د هغه چین رئیس جمهور دی چې پر مسلمانانو یې هغه بده ورځ جوړه کړې وه چې په تاریخ کې چا دونه ظلم نه دی ورسره کړی لکه دغه د چین حکومت چې د چین د مسلمانانو سره دا ظلم کاوه. مګر نن ورځ د الله جل جلاله داسې یو کوچنی لښکر چې په سترګو هم نه لیدل کېږي، دا یې پر مسلطه کوي. دغه مغروره چین چې په دنیا کې اول طاقت ورته ویل کېږي، هم په بشري لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په صنعت کې، هم په عسکري لحاظ، هغه دغه مسجد ته راځي د الله جل جلاله او مسلمانانو ته وایي چې تاسو دعا وکئ، ستاسې د رب څخه دا وغواړئ. دوی په کم دین دي؟ دوی رب نه لري، دوی بې دینه دي، خو وایي ستاسو د رب څخه دغه وغواړئ چې دغه آفت زموږ څخه ایسته کړي، لرې یې کړي. دغه موضوع د فکر کولو وړ ده. تاسې ښه په غور ورته وګورئ. د چین رئیس جمهور راځي و مسجد ته، د مسجد و امام ته وایي تاسې دا ستاسې و رب ته دعا وکړئ چې زموږ څخه دغه آفت لرې کړي. آیا زموږ دین حق نه دی؟ تاسې د چین و صنعت ته وګورئ، و طب ته یې وګورئ، و عسکري قوت ته یې وګورئ، و ټولو شیانو ته، مګر د الله جل جلاله د یوه کوچني لښکر په مقابل کې ضعیفه سو. او راځي و مسلمانانو ته وایي چې تاسو ستاسې و رب عز وجل ته دعا وکړئ چې دغه آفت زموږ څخه لرې کړي. همدارنګه په دغه دوهم عکس کې د دغه بېدینه چین صدر اعظم راځي و بل مسجد ته، هلته د مسلمانانو سره یو ځای لمونځ کوي، الله جل جلاله ته سر پر سجده ایږدي او د مسلمانانو څخه دا غواړي چې تاسو دعا وکړئ. موږ د خپل دین نه دی پېژندلی، لا ځینې زغلو. سبحان الله سبحان الله. ډېر د عبرت ځای دی. که نه پوهېږئ ځانونه پوه کړئ. تاسو و دغه حالت ته وګورئ، د الله جل جلاله دغسې قدرت. خو دغه کسان چې پیژني رب عز وجل پیژني، په قدرت یې خبر دي، د خپلو مقصدو دپاره عداوت ورسره کوي. راځي تسلیمیږي. د بده مرغه په موږ کې ځینې داسې مسلمانان شته چې دغه حق دین پرېږدي او د دغه قوي الله جل جلاله سره، قادر مطلق الله جل جلاله سره عداوت کوي، سرکشي ځینې کوي. الله دې وموږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.